د بریالۍ وینا لپاره ګټورې تګلارې. له وینا څخه ویره په ټولو کسانو کې شته. له وینا کولو څخه ډډه نسي کېدای چې د کاروبار ټول خاوندان ورسره مخامخ دي. نو غوره ده چې په لویو او عمومي ځایونو کې د وینا کولو لپاره خپله ویره او ډار راکم کړو. ځینې کسان له وینا کولو څخه ډیر زیات ویریږي او ځینې نور بیا په وینا کولو کې هوسا او آرامه دي. دا ټکي را سره د ښې وینا لپاره مرسته کولی سي. لومړی له اورېدونکو سره اشنا سئ. له وینا کولو وړاندې د اروایي فشار د کمښت یوه لاره دا ده چې له خپلو اورېدونکو سره اشنا سئ. دوهم د وینا پر موضوع تمرکز وکړئ. که ډیر زیات اروایي فشار لرئ او اندېښنې مو ټول وجود نیولی دی نو غوره ده چې د وینا پر متن تمرکز وکړئ. دریم په خپل ذهن کې د خپل ځان لپاره د وینا کولو ځای انځور کړئ. د وینا کولو له نیټې وړاندې باید د وینا متن او اړین پاور پاینټ چمتو کړئ تر څو د تمرین کولو لپاره کافي فرصت ولرئ. د هندارې په وړاندې ودرېږئ او په خپل ذهن کې د وینا کولو ځای انځور کړئ. څلورم د وینا کولو ځای ته ولاړ سئ. یو له هغو کارونو څخه چې د دې سبب ګرځي اروایي فشار مو راکم سي د وینا کولو ځای څخه لیدنه وکړئ. پنځم ورزش وکړئ. د وینا متن د تمرین په مهال ثبت او له ځانه سره یې ورزشي لوبغالي ته یوسئ. تر کله چې په ورزش باندې بوخت یاست خپل غږ ته غوږ ونیسئ. او شپږم له خپلو ویرو سره مخامخ سئ. کله وخت په ژوند کې داسې شرایط رامنځته کیږي چې نسو کولی له وینا کولو څخه وتښتو. نو غوره ده چې د بهانې د جوړولو پر ځای له خپلو ویرو سره مخامخ سئ.